السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ سبق د مفید الطالبین غدیزه تر رسیدلو چې اصلاح الرعیه انفع من كثرة الجنود. دا رعایي د ما تحت خلقو اصلاح کول، دغه تربیت کول دا ډیر فایدمند وي د ډیر لخر نه. نو صاحب کتاب اوس لیکلی دی الجاهل عدو لنفسه. جاهل انسان دا دشمن وي د خپل نفس، فكيف يكون صديقا لغيره؟ نو څنګه به د بل چا دوست جوړ شي؟ ان یو انسان د خپل ځان دشمن وي، هغه به د بل چا څنګه دوست جوړ شي؟ ځکه چې په ټولو کې د دنیا کې ټول نه سیوا خوږ، په دې وخت کې هر یو انسان ته خپل نفس. خلق متل کې اول ځان دی بیا جهان دی. نو اول خپل ځان خوږ دی. نو چې جاهل انسان د خپل ځان د خپل نفس دشمن وي، نو هغه د بل چا دوست څنګه جوړې دی شي؟ نو الجاهل عدو لنفسه، جاهل انسان دا دشمن وي د خپل نفس. فكيف يكون صديقا لغيره؟ نو څنګه باغ دوست جوړ شي د بل چا؟ الجاهل يطلب المال، جاهل انسان د مال طلب کوي. والعاقل يطلب الكمال، او عقل من انسان دا کمال طلب کوي. کمال مقصد دا سکارونه چې هغه ناشنا یو هغه په معاشره کې د مدح سبب جوړیږي چې خلک تعریف وکړي، یا دا سکارونه چې په هغې سره انسان کامیابیږي، دا سکارونه کوي. او جاهل انسان هغه صرف او صرف په مال پسې لګېدلی، بس په یو طریقه باندې خپل مال سیوا کوي، که هغه حلال وي که هغه حرام وي. او هغه د هغه چا سره ملګري د چا سره چې مال وي، چا سره پیسې وي. جاهل انسان هغه خلکو ملګری. او کم چې عقلمن انسان نو هغه دورندیش وي، هغه سوچ وګد وي، هغه مخکې سوچونه کوي چې را روان وخت کې مال څه کول پکار دي. نو هغه د را روان وخت لپاره په د خپل وخت کې په خپل حال کې کمال طلب کوي چې را روان وخت کې به زه په کومه طریقه باندې کامیابېږم، هغه سببونه طلب کوي. او جاهل انسان هغه صرف په مال پسې لګېدلی. نو الجاهل يطلب المال، جاهل انسان مال طلب کوي، مال سیوا کوي. والعاقل يطلب الكمال، او عاقل انسان کمال طلب کوي. بیا صاحب کتاب لیکلی دی اذا تكرر الكلام على السمع، هر کله چې تکرار وکي کلام على السمع فاوریدو باندې، تقرر فی القلب، نو هغه قرار حاصل کی په زړه کې. یعنی کله چې بار بار خبره کیږي او بار بار یو خبره یو انسان اوري، تکرار ورته یو خبره کیږي، دوهرایي ورته کیږي، نو دا خبره د سړي په ذهن کې د سړي په سوچ کې کینی، په زړه کې دا خبره کینی، دا خبره زړه ته کوزه شي. نو اذا تکرر الكلام، هر کله چې بار بار کلام وشي، بار بار یو خبره وشي، على السمع فاوریدو باندې، یعنی بار بار یو خبره تا ته وشي، هغه به ستا په زړه کې کینی، خبره بیا سړي ته یاد وي. نو اذا تکرر الكلام على السمع، هر کله چې کلام تکرار وکي فاوریدو باندې، تقرر فی القلب، نو قرار حاصل کی په زړه کې، یعنی دا خبره بیا په زړه کې اوسېږي. او بیا صاحب کتاب لیکلی دی الحسد كصداع الحديد، حسد دا پشان دا اوسپنې د زنګ دی، لا يزال به حتى يأكله، دا همیشه لپاره اوسېږي په دغې باندې تر دې پورې چې وخوري هغې لاره. نو حسد دا یو داسې څیز دی چې د انسان ذهن دی چې پلانکي کس ته دا یو څیز میلاو شوی دی، که هغه مال وي که هغه نور خصوصیت وي، چې دا ماته ولې نه میلاو شوی. نو حسد دا د الله رب العالمین پر تقسیم باندې خفه کېدل دي، ناراضه کېدل دي. ځکه چې انسان ته څومره ضرورت وي، نو الله رب العالمین هغه څیز د هغې په مقدار باندې ورکړي. بل انسان په دنیا کې هغه څه خوښوي چې څه د انسان خوښ وي، او الله رب العالمین هغه څه ورکوي چې څه د انسان لپاره فایدهمند وي. نو انسان دې ته نه ګوري چې دا زما لپاره فایدهمند دی که نقصان دی، خو چې کله د بل یو انسان سره یو څیز وویني نو په هغې باندې حسد کوي. نو مثال یې ورکړی دی چې کله یو انسان حسد کوي او دا حسد دی نه پرېږدي،
تر دې پورې چې دا انسان به داسې ختم شي لکه یو اوسپنې پسې چې زنګ ولګي، نو هغه زنګ ته هغه وخت پورې نه لري تر څو پورې چې دا اوسپنه ختمه کړي. نو کلم چې یو انسان کې د حسد دا ماده رااله، نو دا حسد دا انسان دومره کمزوري کی تر دې پورې چې مرګ ته نږدې شي او مړ شي، ختم شي. نو الحسد كصداع الحديد، حسد دا پشانتی دا اوسپنې د زنګ دی، لا یزال به، همیشه اوسېږي په دغه اوسپنه باندې، حتی یاکله، تر دې پورې چې وخوري هغې لره.